پاکستان څنګه له انزوا او زوال سره مخامخ کیږي، څنګه د پاڼ او پړانګ ترمنځ راغلی دی، تازه د پاکستان په اړه کومې څرګندونې شوې دي، څنګه له خطر سره مخامخ دی. نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. ستړي مشئ. داسې ښکاري چې د پاکستان د زوال نښې او وختونه رانږدې شوي او دا هیواد به غرق شي. د پاکستان تباهي تر ټولو ستر عامل خپله د دې هیواد کړنې او همدارنګه دوه مخی سیاست دی چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه ورڅخه نفرتونه موجود دي. اوس یو پاکستاني سناتور وړاندوینه کړې چې پاکستان به له انزوا او نړیوالو بندیزونو سره مخ شي. مصطفی نواز په خپلو تازه څرګندونو کې د پاکستان پر سیاست انتقاد کړی دی او زیاته کړې ده که پاکستان د ترهګرو له ملاتړ څخه لاس وانخلي او ادامه ورکړي نو ښایي د نړیوال غبرګونونو سره او بندیزونو سره مخامخ شي. نواز زیاته کړې نړۍ ته په دې پوهیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي. د ده په خبره چې پاکستان ته پکار ده چې د طالبانو د ملاتړ پر ځای د سولې پروسې سره همکاري زیاته کړي او خپله پالیسي ته په لویه معنا تغییر ورکړي. د پاکستان په هکله خطرناک خبرداری ورکړی چې هیواد د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو نړیوالو بنسټونو له لوري منځوي کړی دی او که چیرې خپلو دې کړنو ته دوام ورکړي نو دا هیواد به له سختو بندیزونو سره مخ شي. د له انده که پاکستان له افغان سولې سره سمه همکاري وکړي نو دا کار به بې ګټې نه وي. پاکستان له تېرو څو لسیزو په سیمه کې د یو شیطان هیواد په توګه پاتې شوی او تل یې خپلې ګټې په جګړه ترهګرۍ په ترویج کې لټولې دي. د پخوا په پرتله افغان دولت او ملت زیات منسجم شوی او غواړي چې د پاکستان اصلي څېره نړیوالو ویني، خو تر اوسه یې کومو هڅو پایله نه ده ورکړې. ولې پاکستان کوښښ کړی چې د افغانستان معضله کې ځان رښتینی وښایي او ډیر حق ځان ته ورکړي. تېره ورځ په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي په دې اړه چې د افغان سولې په برخه کې هند ته زیان رول ورکولی شي وارخطایي څرګنده کړه او دا یې ښکار ونه باله او زیاته یې کړه چې په دې غونډه کې هند پاکستان ته د ګډون اجازه هم ورنه کړله. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.